نه 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 او به غورځېږي ته ما پرېږده دوه پیرو کې کوزه دوه پیرو ښه ته پرې کوزېږه یو ځل کوزه ته ما پرېږده لکه ټول حاصلات خو یو شی دی خو بیا بعضې مخکې بعضې وروسته داسې او مخکې وروسته په دې خاطر زه به دغه یو شفتالونه چک وکړم په هره ونه کې یعنې زه به تاسو ته وایم چې په یو منډه کې یا په یو څانګه کې تقریبا یا یو څانګه کې 15000 دانې دي 15000 دانې دي نه اوس ته دروغ وایې که رښتیا وایې دروغ سره پاڼې مې حساب کړې دا دومره زر 15000 مې حساب کړه دومره زر حسابېږي سلامونه دوستانو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغه جوړ اوسېږئ لیدونکو کامې ولسوالۍ ته راغلي یو په کامې ولسوالۍ کې د شفتالانو یو ښکلی بڼ دی دغه بڼ کې د شفتالانو ډېرې زیاتې ونې کرل شوي او همدارنګه په هره ونه کې ماشاءالله ډېر زیات شفتالان کرل شوي دي قدرمندو لیدونکو دا چې د کامې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت یو ښکلې ولسوالۍ ده سره سبزه ولسوالۍ ده په دې کې بیا نو د شفتالانو باغونه ماشاءالله ډېر زیات دي زه راغلی یم کامې ولسوالۍ ته او د شفتالانو یو ښکلی باغ دی دلته زه خپرونه ریکارډ کوم تاسو به دا خپرونه راسره وګورئ وارکه ته چې کوې دا څه شمارې دا خو دی ماشاءالله دی یو ونه کې دی 15000 ونه کې څنګه کې 15000 دانې دي 15000 دانې دي نه اوس ته دروغ وایې که رښتیا وایې دروغ سره پاڼې مې حساب کړې دا دومره زر 15000 مې حساب کړه دومره زر حسابېږي ښه شپېلاره څنګه راغلي دلته څه کوو راغلی کامیله جمعه او دمه کنه جمعه او دمه خلک کار کې شپږ ورځې دا یو ورځ جمعه کنه راغلی کامې ته دلته د چا موږ له ادرس راکو اسماعیل خان ښایسته باغ لري هغې ته م ځان ورسوو پوه شوې ورلو دې باغ کې مو ورسره مرکه وکړله او بس کوي ورسره اوس که نه مرکه رښتیا کوو به ته مړه مغزو دې کار پرېښی دی راځئ لیدونکو ورسره پاس شوي د اسماعیل صاحب باغ دی دلته په دې باغ کې به د شفتالانو بېلابېلې ونې هم در باندې ګورو موږ به هم کوم دانه پکې خورو ځکه خپل وطن دی خپل باغونه دي شپېلاره ورځو او چا صفت کړی ډېر سخي سړی دی هر چاته وایي چې پرې وړی پوه شي راځئ لیدونکو ورسره پاتې شئ خپل وطن خپلې ولسوالۍ خپل خلک خاوره راځه کیمرامین صاحب لږ راپسې راشه تاسو ګورئ کتونکو چې په هره ونه کې یعنې زه به تاسو ته وایم چې په یو منډه کې یا په یو څانګه کې تقریبا یا یو شپېته اویا دانې شفتالان خو به وي ځان له دا نه چې موږ د یوې ونې پسې مطلب رانښتي یو البته نورې ونې هم شته دلته چې دی دغه سره شفتالان دي او د سره شفتالانو تر څنګ چې دی بیا دغه شنه شفتالان هم شته مخکې ملګري یادونه وکړه چې په دې کې شپږ رقمه بوټي دي ګورئ لیدونکو زه به تاسو دغه یو بوټی وښیم دا وګورئ
دا کیمرې ته نږدې کړه ګورئ ډېر د خوږوالي نه په مین چاودېدلی دی صحیح ده که نه راځه سره پاتې شه ته راځه کیمرامین صاحب لیدونکو دا بوټي تاسو ګورئ یو مې دا سور شفتالو لاس کې دی یې تر څنګ دا شفتالان تاسو چې کوم ښکارېږي دا بیا شنه دي دې نه پوهېږم چې رنګ به بیا څنګه چې پاخه شي خو اوس د دې رنګ هم سور کېږي ملګري وي خو اوس وخت کې که تاسو ګورئ دا شنه دي ځکه دې کې ځینې بوټي وختي رسېږي او ځینې بیا پکې ناوخته رسېږي بالکل تاسو دې خوا راځئ دې خوا لیدونکو دا وګورئ ماشاءالله ماشاءالله چې په دې باغ کې ځې نو له ملا نه به خلاص یې ځکه چې په ملا به کړوب کړوب تاسو چې دومره ښایسته ښکلي سره سره شفتالان خورئ نو تکلیف به هم په ځان تېروئ زموږ هېواد ښکلی دی او بیا نو د کامې ولسوالۍ خو ماشاءالله نو نوم لري په افغانستان کې ځانګړی ښایست لري او بیا دغه باغ دا چې دې ملګري 8 جریبه باغ په دې ځای کرلی دی نور باغونه هم ورسره شته دی هغه هم انشاءالله رسیږي دا وګورئ لیدونکو دا ښه غټه ونه ده ماشاءالله دا ګوره یو 2-3 شاخې دي په هر شاخ کې چې دی بیا نو هر منډی ځانګړی وزن او په اصطلاح دانې زیاتې پکې لري راځئ مخکې مې زه لیدونکو دا مخکې ساحه در باندې وګورم راځئ راځئ زه به د دغه شفتالونه چک وکړم تاسو ماشاءالله 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 تاسو که داسې ښکلي خواږه شفتالان غواړئ چې نوشو جانې کوئ کامې ولسوالۍ خو چې دی هوا هم ګرمه ده خو شفتالان یې خواږه دي ښه په دې موسم کې رسېدلي دي زه به وایم چې تاسو به وایئ دا پژواک څنګه داسې په ملا کړوب کړوب روان دی قضاوت خپله کوئ نو تاسو د پاره څه خبره ریوس روان یم راځئ لیدونکو دلته ما دا هڅه وکړه چې لږ په ملا جګ لاړ شم خو غم دا دی چې ټول بوټي مطلب په ملا رامات شوي دي وجه دا چې ډک دي دا وګورئ زامین ورلاندې کړی په دې خاطر باندې چې دا منډه مات نشي دومره بار یې کړی دی چې زامینونه ورلاندې کړي دي راځئ راسره پاتې شئ کوم بوټی ته ما پسې راځه دا بوټی دی او ماشاءالله 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 دا ګوره لیدونکو دغې ته اوس بوټی وایي هر شفتالو دغونه دا ګوره لږې کیمرامین دا ورته وښیه وطنه قربان دي شم د هرې ولسوالۍ نه د هرې دښتې نه دې قربان شم دا ګوره په هر منډه کې دې منډه ته ته ګورې شفیع لاله په دې کم دي یاره ماشاءالله مڼې به ښه دا مڼې نه دي مڼې مڼې خو پېژنم که نه ته خو دې شفتالان ته وګورې دا بوله دومره ډک دی ماشاءالله ماشاءالله دا الله پاک کار دی نو دې کې الله پاک کار هم دی خو د خلکو زحمت هم دی دا وګورئ شفیع لاله تکلیف ډېر کوي دا وګوره په قلاره ګوره چې بیا که پرېښه بیا به الپي کوی هم نه شي الپي کې څه ولې الپي کې ماشاءالله ماشاءالله شفیع لاله ته راشه که نه وای دا وګوره ته نه رخېږي پاسه خطا مې نه کې راځه که نه شفتالان وخوره په کومه ده منډه مات نه کې ښه ماشاءالله زه نه درخېږم دا ګوره شفیع لاله دا ګوره دا چینجي خوړل دا وشکوه نه مرغه چینجي هلته شی کوي شاوله یو دانه ته واخله دا یوه دانه به زه واخلم دا یو ته واخله کیمرامین صاحب دا واخله واخله وچ شونډې ولاړې دی که والا دا ښه ده راغلي قدرمندو دا تاسو لیدی شئ ماشاءالله ډېر ښایسته دانې دي پکې سرې سرې پوه شئ که نه دا به بیا خیر ما شفتالو پیدا کوم مشره خان صبر وکړه ډېر په احتیاط سره منډه را مات نه کړم یاره ته خو په دې کې تجربه لري ښه ما به تره خطا کې ښه تا ته خو شفتالو ونه شکومه زه په تا باندې پیرزو وکړم زه خیر دی تا ته به یې ډالۍ کړم کوم یو دی والله چې ته خو ډېره تجربه په دې شي کې لري یاره ته خو ډېر پاسته دي ښه لیدونکو خپل وطن دی خپل شفتالان ټوپ واچوم شفیع لاله
نه او به غورځېږي ته ما پرېږده پیرو کې کوزه دوه پیرو ښه ته پیرو کوزې یو ځل ته ما پرېږده ولوی بس راشه شفیده راځه بیا هم ستړي مشه لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې روغه جوړه اوسېږئ باغ ته راغلی یم او دا د شفتالانو باغ دی ما فکر کوو چې دا ولاغه تورې لوچې دي او داسې کلکې غوندې دي که نه شلیل په نامه شفتالو نو ما فکر کوو که دا تورې لوچې زه پرې غلط شوم خو دې مشر راته وویل چې دا تورې لوچې نه دا هغه دي شفتالو دي مشر سره ولاړ دی دې باغ مسؤل دی دا باغ اول د خدای دی او بیا د ده دی ستړی مشه جوړ په خیر خیر ول تاسو په خیر علي خاص قراري ده ډېره مننه لیدونکو ته د ځان ور وپېژنه نوم مې اسماعیل دی کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغه باغ لرو په خیر ښه ډېر ښه اسماعیل صاحب تخلص دې شته تخلص مې خپله کاموال دی ښه اسماعیل کاموال ښه کاموال صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله د الله نه راضي بالکل دغه اکثر چې د کومې ولسوالیو څوک وي که هماغه تخلص ځان باندې ږدي که نه لکه شینواري که نه کاموال ماشاءالله زموږ ټولو ولسوالیو خلک چې درانده خلک دي قدرمند او مېلمه دوسته خلک دي مننه کاموال صاحب دا راته ووایه چې دغه باغ په څومره جریبه ځمکه کرل شوی دا ته جریبه ځمکه کې جوړ شوی 500 ونې دي 500 ونې ښه او څومره کاله کېږي چې دا باغ دې کرلی دی دغه یو اووه کاله کېږي دا اووم کال دی تقریبا دغه هر کال چې د دې سیزن راځي که نه یو کال کې به دا څومره هغه کې حاصلات دا انشاءالله سږ کال امید لرو 15000 منه پورې ورکوي انشاءالله 15000 منه پورې بیا شفتالو من په څو خرڅېږي بازار کې یاره فی الحال من 200 خرڅېږي 200 ماشاءالله بیا خو ټولې پیسې تاسو وګټلې انشاءالله ګټو به ورته حقدار یو خواري م کړې محنت مې ایستلی دا چې څوک محنت کوي خواري کوي او بله خبره دا چې د دوی خورما هم ثواب مطلب دا ده چې له یو طرفه هېواد ورباندې سمسور کي ښایسته کي بل طرف نه خلکو ته خیر رسېږي دا شفتالو که مطلب د ګاونډي هېواد نه راځي کېدای شي دین هم ګران تمام شي که نه ښه خوشحاله اوسېږه بل په دې کې څو قسمه بوټي تاسو کرلي یاره من سره دي انشاءالله 5 رقمه پکې شته را سره کوم ډول ډېر ښه دی ښه حاصل ورکوي مطلب بار هم زیات کړي یا په اصطلاح خلک خوښوي هم زیات لکه ټول حاصلات خو یو شی دی خو بعضې مخکې بعضې وروسته داسې او مخکې وروسته په دې خاطر دغه شفتالو چې دا شاته چې کوم ښکاري دا کوم یو دا شلیل په نامه دی شلیل او دا وزواره شکو انشاءالله سبا دا نوم تا پیښی که نه کمپنۍ نه دا نوم پېښودل شوی شلیل په نامه شلیل که شدیده نه شلیل ښه شلیل ښه ډېره مننه کاموال صاحب دا راته وایه چې تاسو سره په دغه باغ کې څومره خلک مصروفه دي او کار زمینه فی الحال سره 15 نفر دي او 15 نفر پرسونل لګیا کېږي راسره څو ورځې بعد یعنی مطلب دا ده چې اوس څوکیداران 15 دي او 9 نفر نور نشو به کاریګر دغه شفتالو بیا د ننګرهار ولایت مرکز ته به هم ځي دې ځای نه بیا نور ولایتونو ته انتقالوئ که نه کابل ته یې وړو خوست ته یې وړو نور ولایتونو ته یې وړو دغه باغ تاسو چورلټ خرڅوئ که نه منقطي تاسو خپل بازار ته وړئ خرڅوئ دا هر څه خپله خوښه څوک ټوټل خرڅوي څوک یې خپله وړي خو موږ یې خپله مارکېټ ته وړو خپل مارکېټ ته وړئ بیا دا تجاران لږ په عذابوي په دې خاطر ستاسو سیستم څنګه دی مطلب د کارګرو سره که نه هغه څوک چې په دې باغ کې څوکیداران دي په هغو هم په اصطلاح خولې تړلي دي که نه هغوی خوړلی شي هغوی د اجازه ده خوراک اجازه ده ورته چې څوک راځي او شکوي هغوی ته مې اجازه خوري او چې څوک لاروي راځي دغه راځي میلمه راځي کولی شي ویې خوري میوه ده وروره د خوراک شی دی اول په دې میوهجاتو کې شفتالانو کې چې دی ډېر وزن چې کوي که نه دا شلیلې کوي که دا نور دي دغه په نامه دي الګرین په نامه دي هغه به وزن زه به اوریم تا به دا نومونه مې یوه میاشت کې زده کړي او زده کړي م دي خو وخت نیسي خامخا وخت نیسي که نه څنګه خپل کاروبار کې څومره مطلب خوشحاله څومره راضي یاستې دې کاروبار شکر ډېر راضي الله نه ډېر راضي خپل ملک هم دی خپل ملک خواريګانې کوو په ځای لګېږي انشاءالله دا چې ستاسو د سرپرستۍ لاندې یا 15 یا 14 نفره کار کوي که نه دا هم د یو ویاړ ځای دی او غاټه په شی وخت کې موږ چا مزدورانو او شکر زموږ خلک مزدوران دي خو الله دې موږ نه ناراضه کېږي نه موږ ته الله وسره کړي چې نور مزدوران هم ونیسو هر څه مطلب د کار زمینه برابر شي زمینه مې برابر کړو غټ دا وړوکی باغ دی نه غټ خدای پاک راکړي راته نور کارګر هم ډېر شي راسره او بل دغې دپاره چې تاسو هر کال دپاره دا مطلب ډېر بار وکړي په اصطلاح چینجه ونه کړي د دې دپاره کومې سالمې دواګانې کاروئ او راوړو هره ورځ یې راوړو ورته هر وخت راوړو کوم ټیم کې دوا ورباندې شندي تاسو چې ګل مهارې نه څنګه وځي به شروع کوو نور او بل شفتالو چې کله باران پې وشي ګل کې بیا فکر کوم بیا بار نه کوي نه دا غلطه خبره ده کوي اوکې خبره خپل تداوی چې وکړي خبره نشته تداوی غواړي د یو ځوان په حیث باندې ته چې دلته مصروف یو تاسو سره 15 نفره مصروف دي نور ځوانانو له کوم پیغام ورکوي په اصطلاح چې هغو لټي کوي که نه کار نه کوي په اصطلاح که نه وایي کار نشته دا نشته هغه نشته پوه شو هغو ته کوم یو پیغام وړاندې کړه مهرباني
هغې چې نه کوي هغې خپله ګناه ده، خو چې کار کوي کارونه ډېر دي او کارونه زیات دي چې سړی ځان په عذابوي دغه کوي که نه، نو کارونه زیات دي، مزدوریانې پیدا کېږي، خو چې څوک یې نه کوي خوشه مخته شوی هغې ته بس همداسې کېږي بیا. هر سړي نه هیله دا ده چې خپل کار باید مخکې ویسي. مننه. لیدونکو دا د ده ملګرو نه د خبرو نه دغه هدف دی، پیغام هم دغه دی. همو تاسو به دغه نه مطلب واخلو چې که چېرته وغواړو کار وکړو، واقعا چې کارونه شته، خو ځینې خلک چې دی بیا ځان نه خواروي، هغه یو برخه یې نیولې چې زما دغه یو مسلک شو، که دې کې ونه چلېږي خو بل کار وکړه. دا ملګری ما بهر وکتل اسماعیل صاحب خپله دوکان هم لري، دوکانداري هم کوي، څنګ کې دغه باغونو مشري هم کوي. دا هغه څه دي چې دا هغه ځوانان دي چې دوی ځان ته هم خیر رسېږي، کلي ته هم خیر رسېږي او په څنګ کې هېواد ته هم خیر رسېږي. کامه چې نن کامه د خلک ورته په چکر راځي، لرو ساحونه فرض مثال لري ولایتونو نه خلک راځي په چکر باندې، وجه یې دا چې د کامې خلکو خپلو ځمکو ته کار کړی، په ځمکو باندې باغونه کېنولي دي، ځای یې سمسور کړی دی. ځمکه خو یوه ځمکه ده، خو مهمه خبر دا ده چې په هغې باندې باید یو څه وکرلی شي او شنه شي، سمسور شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ چې موږ خپل قیمتي وخت راکړ. بیا هم ستړي مه شئ لیدونکو، تاسو ګورئ په دې بوټي کې شفتالان او دا نو ډېر ښکلي او ښایسته دي. هېواد مو ښکلی دی نو ځکه نو مواجهات هم ښایسته دي. دغه ځوان څنګ ته راسره ولاړ دی، د دې باغ څوکیدار دی. ستړی مه شي. خیر شي، مننه. څنګه یې؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ ډېره مننه. بیخي داسې لکه ډوډۍ چې دې نه یې خوړلې. نه ډوډۍ مې خوړلی دی. خوړلې دی؟ ډوډۍ دې خوړلې ده که خوړلی دی؟ خوړلی مې دی. دا البته دا د نور د دو زبان بدل دی، حتما په دې یګانو کې لږ غلطي کوي. نوم مبارک دې څه دی؟ عبدالقدیم. عبدالقدیم صاحب څنګه حالات څنګه دي؟ خیر و خیریت دی. د شفتالانو په شین باغ کې اوسېږي او د باغ ساتنه هم کوې که نه؟ ټول سکون او مزې خو همدې ځای کې دي. او که نه. همداسې ده که نه؟ دا راته وایه چې باغ خو تجربه ده که نه؟ په دې کې په اصطلاح ګرځېږي ډېر ستومانه خو به نه یې؟ نه نه. که نه د کټ کړی غونډه اوس پروت یې؟ خوشحاله یې پکې؟ ښه. او حتما باید ته خوشحاله اوسېږې ځکه چې خپل هېواد دی، په خپل هېواد کې بیا نو د باغ کې مطلب اوسېږي او مطلب هېواد ته خدمت کوي. ډېره مننه. ښه، دا شفتالان چې کله وځي د باغ څخه دې کې بیا ورسره مرسته کوې که نه یې کوې؟ ولې نه کوو. اوس خو څوکیداري کوې که نه؟ بیا مطلب مزدوري مو ورسره کوه. بیخي په اله بې باندې ځوابونه راکوې. ګوره ښه، مکتب دې لوستی؟ نه یې ده لوستی. ډېره مننه. دا لیدونکي نو په دې ځای کې لیدونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسوو. دغه دو شفتالان چې قیمت یې هر څومره وي خو ارزښت یې ډېر زیات دی. وجه یې دا ده چې د خپل وطن حاصلات دي. مشره ستاسو لاسونه د ښکلولو دي، ځکه چې کار خو هر څوک کار کوي، خو هغسې کار وکړه چې خلکو ته یې خیر ورسېږي. کور د ودان چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړه، لږ ورو کپل یې وهه. دا څه شی کوې؟ دا هم خوند کوي، ودې نه نښلېږي. خوند کوي، خوند نښلي دي ګوره. خبرې کوم. او د هغه سره باندې زړې سره دا ګورې دا چېرته دا خو زړی پکې نشته لکه چې ګورې یو کس شفتالان اخیستل ګاډي والا ته وویل دې کې خو چینجی دی، هغې ورته ستا نه مخکې چې راغی هغې ته موټرسایکل ډول تا ته چینجی. لیدونکو شفیل عالم راسره و، انډیوال هم راسره و. خپرونه پای ته رسېږي. کامې ولسوالۍ ته راغلي وو او دا کومه ساحه وه انډیواله؟ دا وټپور بازار. وټپور بازار ته راغلي وو. شفتالانو ښکلی باغ و. تاسو ته خپرونه ریکارډ کړه تر بیا پورې چې زه سراج الدین پژواک شفیع الله همدرد او کبري وخت کې الهام الدین الهام هلته کوي. ښې چارې ښه وخت د الله په امان. ښه شفتالان.